بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو درنو قدرمنو عزتمنو سپیزلو غختلو ویاړلو او خاغلو پښتنو او افغانانو رونو خويندو، زیم ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر، ستاسو په غږ کې د لوی پښتونخوا غږ شاملوم. نن بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، زما دا نوې خپرونه ډیره زړه ستړې ده. زړه ستړې ورته ځکه ویم چې دې مرکې پسې چې د کم شخصیت زه نن تاسو ته وړاندې کوم، ما ډیر اوږد سفر کړی دی. خپل پښتونخوا مې ورپسې پرېښې ده، ګل ګل پېښور مې پرېښی دی. راغلی یم سوونه میله لرې د پنجاب یو تاریخي او تهذیبي ښار ته راغلی یم، کم چې د ټکسلا په نوم یادېږي. ټکسلا د بر صغیر په هغو ښارونو کې شمار دی کم چې د خپل تهذیب، د خپلو زړو کندراتو، د خپلو عجایبګرونو او عجایب خانو په حواله په ټول دنیا کې یو ځانګړی او انفرادي حیثیت لري. ټکسلا د پوهانو ښار، ټکسلا د ارکایولوجستانو ښار، ټکسلا د زړو د بودیزم د تهذیب یو لوی ټاټوب یو مرکز دی. دا څومره د خوشحالۍ، د فخر، ویاړ او افتخار خبره ده چې نن د پنجاب
د دې اهم ښار د لوی میوزیم ډایرکټر د ملکنډ د الډنډ یو سوچا او ساهو پښتون دی. یعنی په دومره لویه عهده باندې نن هغه کس د راویخېلو په ښار کې ناست دی چې ټول د لر او بر پښتانه پرې باید فخر وکړي. ناصر شیخ کورې د پښتو ادب یو لوی او یاد نوم دی. ناصر شیخ کورې زمون په مشرانو شاعرانو کې یو ښه او خوږ نوم دی. څوک هم چې د پښتو ادب سره تړون او رابطه لري، چا هم چې د پښتو د افسانې او د پښتو د ناول بیا خصوصا د پښتو د جدید سفرنامې لږه ډیره مطالعه کړې وي، نو هغه به د الډنډ دا لوی پښتون، دا لوی خان یعنی ناصر خان شیخ کورې ضرور پیژني. د ناصر شیخ کورې خاندان پښتو له ډېرې بخښنې کړي دي. یوازې ناصر شیخ کورې نه، د هغه ماما جمیل کاچوخیل چې د پښتو او اردو یو ډېر لوی او معتبر نوم دی، دا ټول خاندان په خپله ژبه، خپل تهذیب او خپل فولکلور، خپل خوره او خپل تهذیبونو باندې مین دی. ملګرو، نن به په دې خپرونه کې یعنی د پښتونخوا غږ کې د پنجاب د تهذیبونو د دې ښار نه خپل اواز اوچتو او د ملکنډ په غرونو او ورشوګانو به یې خورو. نو راځئ چې د ډېر قدرمن ناصر شیخ کورې سره مفصلې خبرې وکړو. ناصر صاحب ستړی مشي. السلام علیکم. تاسو ستړی مشي، تاسو په خیر راغلی. نو ستړی مشي ښه ده چې تا راته ویل، ځکه چې زه پنجاب ته راغلم. بالکل بالکل. او دلته ډېره یعنې پښتو ډېره خوږه لګي، ولې چې ته دا کله د بل ژبې په علاقه کې اوسېږې که نه او خپله ژبه اورې نو هغه په خلکو باندې ډېره زیاته خوږه لګي. راځئ چې دا رنګې د دې ناصر صاحب اول دا رنګ غیر روایتي خبرې کوو. دا چې کوم ځای کې ته مونږ راغو، دا میوزیم، دا خو زما په خیال چې ډېر زیات زوړ او ډېر زیات تهذیبي او ډېر لوی عمارت او تاریخي دغه دی. بالکل. دا میوزیم چې دی نو دا په کال 1928 کې جوړ شوی دی. دا د پاکستان په یو 3 زړو میوزیمونو کې یو میوزیم دی. 1928 کې یعنی د دې سکم کم سل کاله لس کاله کم یا واتو کاله کم سل کاله دی وشو. کینی جی کینی ښه شپږو کاله کم سل کاله دی وشو. نو دې میوزیم کې ته په حیث د ډایرکټر یې؟ په حیث کیوریټر. او دلته د څومره وخت تیر؟ ما 12 کاله تقریبا زما دلته وشو. او زه به تاسو ته یو بله دا خبر وکړم چې کم اولنی ډایرکټر یا کیوریټر چې دلته پاتې شوی و په کال 1928 کې، نو هغه تقریبا 14 کاله پاتې شوی. او دویم نمبر زما اوس پیریډ شو چې زه لکه مطلب دی 12 کالو نه زیات دلته پاتې شوم. دویم ډایرکټر په دې 100 کالو کې ته چې دومره موده دلته، نو مطلب دا ناصر صاحب ستا شرافت خو دنیا منلې دی که نه؟ دا د شرافت په وجه یا د قابلیت په وجه، خو به هر حال لکه دا مونږ پښتانه خو ولا رښتیا درته یم، زه کله کله په دې خپلو ملګرو ته هم ویم چې ناصر شیخ کورې هغه پښتون دی چې نن پنجاب کې په یو لویه عهده د پښتنو نمایندګي کوي. بس ډېره مهرباني. او دا زما دپاره نه بلکې زما د ټولو پښتنو دپاره به زه دا ووایم چې دا یو د فخر خبره ده. او شکر الحمدلله دلته که زه 12 کاله پاتې شوی یم، نو شکر الحمدلله زما غړی چې دا هسکه ده. ما ډېر ښه لکه دلته وخت تېر کړی دی او زما په کم زما سبجیکټس یا زما مضمون چې په هغې شکر دی ما ته ډېر ښه عبور حاصل دی. او زما په دې نوکرۍ په دوران کې دلته ډېرې لویو هستو د میوزیم ته مطلب د دورې کړي دي، ویزټ یې کړی دی چې په هغې کې صدران، وزیر اعظمان، د اقوام متحده سیکرټري جنرال، مطلب وزیران، د نورو ملکونو سپیکران، یې ډېر غټ غټ خلک. او چې دا خلک رام شي چې ته په خپل پښتون لباس کې دلته
بالکل ما ډیر کم کوس چرته سوټ اغوسته ما ډیر شوق نه دی کړی زه لکه ټول عمر زیات په خپل کمیس پرتوګ او د واسکټ کې زه بس ګرځم زما دا جامه ده. او دلته کې دی میوزیم کې تاسو را ما ولیدل چې ستا دا سټاپ کې ډیر پښتانه نور هم پښتانه زمونږ شکر دی دلته زمونږ دوه انجینران پښتانه دي درې انجینران زمونږ پښتون یادینه مخکې زما کولیګ او ډیپټي ډایریکټر دلته اوس ریټایر شو هغه هم پښتونو د دې نه علاوه زمونږ سره کوک ته سجاد او ډیر د پیښور دی هغه هم پښتون دی نو زمونږ سره پکې شته سټاف پکې پښتون را سره شته. اصلي کې بچاجي مسله دا ده چې د کال 1900 د کال 2011 نه مخکې دا میوزیم چونو د وفاق سره خو کله چې په عین کې د 13 ترمیم شو نو 18th امندمنت چې وته وي نو دا غینه پس دا پنجاب ته پواله شو نو موږ خو د وفاق سره مخکېونو په دې میوزیم کې خو چې کله دا پنجاب ته پواله شو نو فیصله دا وشو چې څوک کم ځای کې کار کوي ناغه به مالته نوکری کوي نه دی وجینه بس موږ دلته بیا په پنجاب کې پاتې شو او شکر الحمدلله تر اوسه پورې لکه مطلب ما په یو ځای باندې نوکری وکړه. ناصر صاحب دا خو دا راته وایا چې بری صغیر د بودیزم یو مرکز یو وخت کې پاتې شوی په پاکستان او افغانستان کې ډیر تاریخي ځای نه دي ډیر عجایب ګری او عجایب خانه او میوزیمونه دي زموږ د بوتان د سټوپې خصوصا زموږ د پښتونخوا کې سوات کې لوی لوی سټوپې دي دا لږ د ملګرو سره په دې 2 خبرې وکړي چې دلته کې خصوصا زمون په دې پښتنه سیمه کې په افغانستان او پاکستان کې د بودیزم یا د ګوتم بدھ د پیروکارو دا ګړ او مرکز چې دا څومره زوړ دی او د دې څه تاریخي پس منظر دی. باچاجي کم ګندارا تهذیب چې ورته مونږ وایو یا کم چې بودیزم کم چې دلته لکه مطلب دا راغلو نو دا په 3 صده قبل مسیح کې راغلو د عیسی علیه السلام نه 300 کال مخکې راغلو. دا اشوکا د هندستان ډیر غټ بادشاہ ته شوی دی اشوک اعظم وته وي نو هغه دلته د بودیزم چې نو دا لکه متعارف کړو انټروډوس کړو او هغه چې نو بیسیکلی هندو خو یو جنگ شوی په کلینګا وار ورته مونږ وای پای کې د یو لک نه زیات خلک مړو نو دا غینه پس چونکې دا بودیزم چې نو دا خو لکه د امن یو مذهب هغه بیا بودیست شو دا غي بیا ډیر زیات خدمات دي هغه بیا بودیزم چې نه دا په دې ګندارا کې لکه متعارف کو دلته بودیزم خور کو نو دا غینه پس دا علاقه چې دا د دیر سواد دیر باجوړ نواله او تر د بامیان کابل افغانستان پورې دا بیا د بودیزم یو ډېر غټ سنټر پاتې شوی دی ډېر عظیم سنټر پاتې شوی دی دلته بیا د دې ځای نه د بودیزم چې نو بیا چاینا ته تللی دی چاینا چې د دې ځای نه چاینا ته تللی او د دې ځای نه چې نو کوریا ته تللی او جاپان ته تللی دی لکه مطلب د بودیزم بیا خور شوی چې دی نو دا بیا د ګندهارا نه دی د دینه مخکې بودیزم چې نو دا په هندستان کې صرف په برصغیر کې محدود خو کله چې بودیزم دلته راغی او دلته عروج ومنتو د دې ځای نه دا اول چاینا ته لاړو او بیا د چاینا نه چې نو کوریا ته او د کوریا نه بیا جاپان ته لکه دا خور شو نو دا بودیزم چې څونه خور شوی دی دا د دې ګندهارا تهذیب نه د دې ګندهارا نه خور شوی دی. ګندهارا کې تاسو چې څنګه د سټوپاګانو ذکر وکړو دلته په زرګونو زموږ سره سټوپاګانې دي اوس هم شته سو لکه د بد مرغه لکه د بیغورای د وجې نه خلکو لکه مطلب تبا کړي دي د بوتانو په تالاش کې یا د نور سو مطلب د په تالاش کې چې نه تبا شوي دي خو به هر حال اوس هم زموږ سره ډېره غټه خزانه چې د بودیزم دلته ده او دا یو زه تاسو د یو نوی یو انکشاف یا هر څه چې تاسو ورته وایي نو دا ګندهارا چې دا د بودیزم دپاره اوس هم داسې دی لکه زموږ دپاره چې مکه او مدینه ده دا ډیر زیات لکه مقدس ځای دی هغو دپاره او بیا خصوصا سوات چې دی نو دا د بودیزم درې دغه دی دا لکه فرقې دي چې یو ته مونږه هنایان وایو یو ته مونږه مهایان وایو او یو ته مونږ تانتریان وایو نو دا تانتریک بودیزم چې دی نو دا د دې بانی چې نو دا پدما سموا ورته نو دا په سوات کې پیدا شو او د دلته لوي شو خو بیا د وروسته طب ته لاړو نو سوات د هغو دپاره داسې لکه زموږ سفر چې څنګه مدینه منوره ده لکه زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هلته پاتې شوی نو داسې د هغوی دپاره ډېر مقدس ځای دی او دا یو ډېر غټ او دا یوازې صرف سوات نه یوازې صرف ټیکسلا پېښور نه دا مطلب بامیان دا کابل جلال آباد دا ټولې علاقې چې دا د بودیزم ډېر غټ سنټر مطلب پاتې شو خاص کر کوشانه سیکنډ سنچري یا د 2 صدۍ عیسوي کې چې دا ډېر عروج ته رسېدلی. صحیح ښه ناصر صاحب
دا خو څه د زړو کاڼو د زړو بوتانو زړو سټوپو زړو کندراتو زړو اماراتو خبرې وي. اوس به راشو لږ څه د رومان دنیا ته به راشو. شاعري دې څنګه شروع کا او شاعري دې کله شروع کا او شاعري دې ولې شروع کا؟ یاره باچاجي تاسو ته خپته ده چې شاعري خو یو قدرتي امر دی یا قدرتي یو عمل دی. کله چې په انسان کې دا جراثیم یې نو هغه کله چې هغه ته ماحول ملو شي نو هغه جراثیم بار بیا انسان کې روزي. نو زما خو شوق د ورکوټوالي ناسې د خپل جبي سره او ماته یاد دي زمونږ په کور کې یو ترانزیسټر ریډیو وو نو ما هغه ډیر زیات د ډرامې او باقي کې به د ادبي پروګرامونو چېونه دا ما ډیر زیات په شوق باندې اوریدل. او نو دا غینه پس بیا کله چې محمد زمونږ سید غمگین صاحب کم چې ډیر د پښتو جبي او یاران کلم بانی و زما بالکل او داغه د ملکند پښتو ادبي ټولنې په بانیانو غړو کې شامل وو. نو هغه چې کله مطلب دا دی په زمونږ په کلی کې په کال 1983 کې یاران قلم بنیاد کې خودو نو په بنیادی غړو کې یو زوم شامل وم او داغه وخت نه بس شاعري خو ما کوله خو بس بار داغه وخت نه بزو دا وایم چې بس صحیح باقاعده توګه باندې ما نو دا هغه وخت کې د یاران کلم د کلی ماحول به زما په خیال ساده مشاعري به تاسو کنه. تقریبا سید غمگین صاحب چې نه دینه مخکې مالا شاعري چې نو شروع کړي نو یو درې سلور ډېر غټي مشاعرې زمونږ په کلی کې کړي وي چې په هغه وخت کې کم د خیبر پښتونخوا څومره نوموړي شاعرانو چې په هغې کې ډېر ښه نومونه یعنی زه به دا وایم چې په فضل الدین خټک صاحب او لکه قلندر مومن صاحب او داسې ډېر نور لکه مطلب دا دی چې په هغې مشاعرو کې به زمونږ که تاسو خیال کړي د بټخیلې ډېر ښه شاعرو د وخت زمان لږ نوم دغه شو خو لکه مطلب په هغه مشاعرو کې ډېر غټو شاعرانو شرکت کړو نو د هغې د وجې نه په کلي کې بیا ډېر زیات د شاعرۍ شوق پیدا شو او ډېر ځوانان په هغه وخت کې چې کم ځوانان اوس بوډاګان دي نو هغوی دا شعر و شاعري شروع کړه. او تاسو ته پته پخوا به په هغه زمانه کې به زیاته چاربیت او دغه به اولسي شاعري به ډېره زیاته کېده. نو ما خو د ادبي جرګو تاریخ لیکلی تاسو ته به پته یا نه جي د رڼاګانو محفلونه دا جرګې خو به زما په خیال بس په چندو یو بل سره په ملاتړ چلیدي. بس دغه خبره وه چې موږ خو چې کله یارانې قلم شروع کړه که نه نو موږ په خپله باندې په هغه وخت کې سبق به وی په سکولونو کالجونو کې وو نو ظاهره خبره چې کالج سټوډنټ سره خو دونه وسایل نه چې هغه ټولنې وچلی نو شکر دا دی چې زمونږ د کلي داسې څو مشران وو چې پای کې یو زما والد صاحب یا زما پلار هم شامل وو او نور د سیاسي کسانو چې هغوی زمونږ سره ډېر وخت په وخت په دې کې لکه مطلب لاس امداد کړ لکه مطلب دا ستا پلار هم تاسو سره امداد کولو ډېر زیات په یارانې قلم کې د ټولو زما ملګرو ته پته ده چې کله مونږ تلي یو هغو ته مونږ ډیمانډ کړی دی چې یاره مونږ له د مشاعرې دپاره یا د هر څه دپاره پیسې پکار دي نو هغه مونږ ته چېرته هم انکار نه دی کړی که مونږ ته مثال په توګه مونږ ته 100 غوښتي دي نو هغه مونږ له 200 راکړي دي. جمیل کاچوخیل صاحب ستاسو ماما دی خو ستاسو ملګری هم دی ډېر د اردو پښتو لوی شاعر او ادیب دی په هغه را سره یو دوه خبرې وکړي. محمد جمیل کاچوخیل زما ماما دی په رشته کې خو هغه زما ډېر نږدې بې پردې دوست دی. زما د هغو ټول ورکوټوالی یو ځای تېر شوی دی او مونږ تقریبا 100 کاله د ماښام روټۍ چې دا مونږ یو ځای خوړلې ده او مونږ ښکارونو له یو ځای تللي یو مونږ پروګرامونو له یو ځای تللي یو مونږ ټوله زندګي هلکانه چې دا مونږ یو ځای تېره کړې ده. ډېر خوږ انسان دی ډېر مینهناک انسان دی او ډېر ښه لیکوال دی. د هغو کمال دا دی چې هغه ډېر زیات محنتي دی او هغه بل دا ده چې هغه د مطالعه ډېر زیات شوقین دی ډېر زیاته مطالعه کوي او د هغو څو کتابونه چاپي د هغو خو زما یقین دی 9 کتابونه خو به چاپي لا دې نه به زیات یو ما ته خو داسې په دې وخت یاد نه دي خو کتابونه او د هغوی باندې امفیلم شوي په هغو باندې 2 امفیلې شوي دي او زما یقین دی ما اوس اورېدلي چې یو کس په پی ایچ ډي هم کوي ما کنفرم داسې نه ده خو لکه ما اورېدلي دي. بل د هغو د ټول نه خبره دا ده چې هغه کې خدای پاک دا صلاحیت ورته ولې چا په یو شي پسې ورپسې شي که نه نو هغه بیا هغه د زړونه لکه مطلب دی چې هغه کار لکه کوي نو دې وجې نه هغه په هر کار چې هغه ښه پلیرو د خپل وخت د والیبال زمونږ د صوبې په سطح باندې ډېر ښه والیبالر و بیا چې فوټبال کوو نه د خپلې سطحې په زمونږ په علاقه کې د ټول نه وتلی فوټبالر و او اوس چې هغه لکه مطلب لیک لوست او هغه یوازې د پښتو نه د اردو ژبې هم ډېر ښه مطلب دا دی چې شاعر دی او د امفیل چې په هغو شوي د اردو په حواله باندې
له د اردو په لیک باندې دا باندې دا امکان شي. زه د پښتونخوا غږ ملګرو ته دا ویم چې جمیل کاچوخیل یو لوی لیکوال هم دی خو د الله ډنډ خان زوی هم دی. نو چې هغه د الله ډنډ خان زوی دی نو ناصر صاحب مور د الله ډنډ خان لور ده او ناصر صاحب د الله ډنډ خان نوسی دی. ناصر صاحب نو د کالج دور بیا شروع شو او ستاسو کړی خو د علم او ادب لوی مرکز دی ځکه چې الله ډنډ د ملکند د ادب زما په خیال د تندي ټیک دی. دغه دوران کې چې مشاعرې ستاسو کېدې یا تتلې راتلې د پښتونخوا نورو ښارونو ته نورو علاقو سره حمزه صاحب اجمل بابا دې خلکو سره خو به د ملاقاتونه کېدل یا په افغانستان دغه کې د سوات کې لوی لوی خلک لکه شاهین صاحب دی او دا خلک نو زما خو د حمزه بابا سره ملاقات نو شوی په یو مشاعره کې په پیښور کې یو مشاعره شو او په هغه کې لکه مطلب دا دی چې هغه شامل او مونږ د یارانې قلم ټولنې طرف نه تلو نو مونږ په نشتر حال کې ډېر زمانه خبر دلته یو پروګرام پای کې مونږ شرکت کړو. خو د اجمل خټک صاحب سره زما ملاقات شو. هغه زمون کلی ته چونکه سیاسي سړی مو نو زما د ترور دی او نه دا سره ډېر نږدې تعلق نو دا د دی وجه نه دا سره زما ډېر ملاقاتونه شو. بیا په سواد کې پرویز شاهین صاحب خو زما ډېر نږدې دوست اټیک ته زمانه په عمر کې مشر خو زما په سواد میوزیم کې 13 کال تیر کړو نو تقریبا پاپته کې باغه مالا 3 ورځې 4 ورځې خامخاراتلو او موږ 2 غنټې 3 غنټې او ما دا غونه ډېر سوي مرحوم رحیم شاه صاحب ورسره چې دین دا غې نه شمس الاقبال صاحب دی ورسره زمون سره دا اوس چې شبنم صاحب چې دا زمونږ ټولنه و پس د سواد د پښتو ادبي ټولنه و پای کې زه جنرال سیکرټری پاتې شوم نائب صدرم پاتې شوم انیب قیس صاحب دا ټول مونږ په دغه ټولنه عثمان لاندې خطه سایل دی او سایل صاحب خو زمونږ سره ډېر زیات ډاکټر زیار صاحب او خدای دې وبخي صاحب شاه صابر صاحب چې ناغو زمونږ سره ډېر رویدار حسرت او رویدار حسرت او محمد اقبال او سید غمگین صاحب او محمد اسلام ارمانی صاحب زما د کلی زما مشر چې نن سبا ډېر زیات سخت بیمار دی د بټخیلی په هسپتال کې زوال ورغلی او ډېر زیات بهوش حالت کې پروت دی. الله دې ول روغ صحت ورکړي او د دې ټولو سره زمونږ وخت په وخت باندې سایل صاحب خو زمونږ ډېر پروګرامونه مونږ مطلب دا دی چې د ایرانی قلم د سوري د لاندې چې کتابونو مخکتنې کړي دغه کړو عباسین سبزی صاحب ډاکټر خالق زیار صاحب او صاحب شاه صابر صاحب او کله چې صاحب شاه صابر صاحب پات شو نو دا غینه یا یو هفته مخکې یا 2 هفته مخکې هغه په د ایرانی قلم پښتو ادبي اخیری پروګرام چې زموږ سره کړو. ناصر صاحب نو بیا نثر تراغه او نثر کې تا ډېر لوی کار وکړو شاعران نثر تراغه ناول تراغه سفرنامه تراغه افسانه تراغه. عجیبه خبره دا ده چې ډېر کتابونه دي لیکلي دي او چاپ کړي دي کم دي دا ولې یاره زما یقین دی چې زمانه وکړي ډېر زیاته مصروفیات ډېر زیات دي یا تاسو یقین وکړئ کله کله خو هغه د پښتو کې متل سرګریدو تم زنوزګاریږم ان شاء الله تعالی بس زه ریټایر کېږم نو د ریټایرمنټ نه پس زما د خیال له 2 کتابونو خو زما چاپ دي یو سفرنامه د کوریا د ساوث کوریا کور نه تر کوریا نو مې ډېر خدایجی خو زما د یو کتاب نوم هم دی مری نه مکیتا او زما غ کتاب مخکې چاپ دی چې دا میم نه مری او میم نه مکیتا کوی نو بس دا کې دي چې دا غینه متاثر شوی او بل زما د افسانو د غاړې هار په نوم باندې یو کتاب زما چاپ دی دا د افسانو کتاب کله چاپ دی دا خو په 2002 کې ما چاپ کړو زه درغلم زه د تقریب مشر ملمه او تاسو زما په کتاب باندې مقالم ویلی و او ډېر ښه تاسو په وینا کړو او زمون ډېر افسلا ځای کړو او دا غینه پس نورم لکه مطلب دا چې تاسو دا وینا نه پس چې کله زما وسلاب ځای شو نو نورم چمتو شوم او لکه ما نورم مطلب دا نثر طرف ته توجه وکړه او اوس حقیقت خبر ده چې شعر او شاعري ډېره کم کوم او زما زیاته توجه نثر طرف ته ده او په مستقبل کې مې دا اراده ده ان شاء الله تعالی چې دا ساری قدمه په حواله باندې زه په پښتو کې خډیر زیات نه جی ته ښه شاعري لکه یو کتاب کم از کم چې دا کم تا دومره زمانہ کې لیکلې دی او دومره د ځوانۍ د وخت په کار چې د شاعرۍ هم یو کتاب چاپ شي ان شاء الله شاعرۍ ذخیره خو را سره مخه پوره شته او ان شاء الله دا مې ستاسو سره وعده ده چې شاعرۍ دا به مو کومه خدای نه مخکې زما یو ناول چې هغه زما سزا په نوم باندې کمپوزینګ دا غي شوی دی ان شاء الله تعالی ډیر زر هغه روان دي او د دې نه علاوه زما سره 3 ناولې زما سره چې نو دا نه چاپه پرتی دي د افسانو زما سره ډیره لوی ذخیره ده کوزو ته بدري کتابونه چاپ کوم نو چاپ کولی شم او یو بل سفرنامه زما د
سریلنکا دا هغه بالکل تیار زما سره ما کمپوز کړم د خپل باندې زو کمپوزینګ کوم او هغه زما سره تیار پرته ده کوزي چاپ کوم نو زی په یو سات کې چاپ کولای شم نو زما سره کتابونه خو ډیر زیات دي ان شاء الله تعالی او ډیر ښه اراده مې ده چې دا ټول ان شاء الله چاپ کوم. ناصر صاحب د دې خبرې نه خو بیا یو نفي اړه دار اوزي مطلب دا دی چې ستاد نوکرې ستاد مسافرې د پنجاب مسافرې ستاد ډیوټي او ستاد غټ کورسې دا پښتو مخه نیولې ده ځکه چې ته دومره ډېر کلمي نسخې لرې او چاپ کړي دي نه دي نو دا خو لږ غوندې زه خفه شوم. بالکل نوکرې خو یو دا خبره ده باجاجي چې زه د ادبي جو کم ماحول چې دی کنه هغې نه م زه بار یم ولې چې کله زه په کلي کې وم په سواتو کې وم نو موږ په ادبي محفلونو کې ډېر زیات مشاعرو کې په محفلونو کې به شرکت کوو نو دا یو قدرتي خبره ده کله چې ته په ادبي ماحول کې موجود یې نو هغه تخلیقي صلاحیتونه چې نه غم سیوای کله چې ته دغه ماحول نه لګ بهر شي نو هغه تخلیقي صلاحیتونه هم لګ مدم شي نو یو خدا و چې زه د ډېرې زمانې نه 1214 کالونه دغه تخلیقي ادبي کمې سرګرمۍ چې دغه نوم زه دغه وم بل زما مصروفیات داسې و چې یاره د هغې په وجه باندې لکه لیکل خو ما کړي دي خو بهرحال هغه چاپ کولو ته زه نه یم جوړ شوی او ما لیکلم لکه کم چې مخکې ما د 2009 نه مخکې ما کم لیکل کړو نو هغې نه ما ډېر کم لیکل کړي نه پښتانه شاعران خو چې کتاب نه چاپ کوي د هغې خو غریبي وي د ډېرو نو مالی تنګسیا وجه خو نه ده که نه نه شکر دی دغه خو مسله نه وه خو بس زه به دا ووایم چې نثر ته مې لږه زیاته توجه په دې څو ورځو کې ورکړو نه 2 نثري کتابونه مې چاپ کړل اوس مې یو ناول څنګه چې مخکې ما ووې نو را روان دی او انشاءالله تعالی اوس چې تاسو ما مطلب نو ما ته هم دا احساس وشو چې یاره د دې شاعرۍ د کتاب هم خامخا چاپ کول پکار دی. شاعرۍ کتاب د چاپ کولو نه مخکې چې چاته پته لګي د هغې نه مخکې د پښتونخوا غږ ته خپل یو غزل ووایه چې مخکې نه زه یم چې د کتاب د چاپ د پرنټ کتاب نه مخکې ووري غزل دی چې په تلوسو کې راګیر شوی یم په تلوسو کې راګیر شوی یم چې په کمسو کې راګیر شوی یم په تلوسو کې راګیر شوی یم چې په کمسو کې راګیر شوی یم او شپې مې دی رونې او شوګیر کومه شپې مې دی رونې او شوګیر کومه ستا په وادو کې راګیر شوی یم ستا په وادو کې راګیر شوی یم او اوس که مې سر پکې زی دی کنه اوس که مې سر پکې زی دی کنه زه په پښتو کې راګیر شوی یم واه 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 اوس که مې سر پکې زی دی کنه زه په پښتو کې راګیر شوی یم او بیا و رقیب ستا په کوڅه کې ولاړ بیا و رقیب ستا په کوڅه کې ولاړ په وسوسو کې راګیر شوی یم بیا و رقیب ستا په کوڅه کې ولاړ په وسوسو کې راګیر شوی یم او په زړه یې یو سو په خوله بل سو وایي په زړه یې یو سو په خوله بل سو وایي زه په هغو کې راګیر شوی یم یو سو په خوله بل سو وایي زه په هغو کې راګیر شوی یم او نه په خپل سود او نه په زیان پوهیږي باچا جی نه په خپل سود او نه په زیان پوهیږي زه په پښتنو کې راګیر شوی یم واه 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 په پښتنو کې راګیر شوی یم او ناصره ځان به ترې اوس څنګه خلاصوم ناصره ځان به ترې اوس څنګه خلاصوم په لیونو کې راګیر شوی یم نه په خپل سود او نه په زیان پوهیږي په پښتنو کې راګیر شوی یم قدرمنو عزتمنو درنو سپېڅلو ښاغلو پښتنو او افغانانو داو زمونږ مشر شاعر ادیب افسانه نگار او سفرنامه نگار ناصر شیخ کورې زمونږ د پښتونخوا د غږ دا یون به دا سفر به همداسې جاري وي هره هفته هره اونۍ به تاسو د نو سیرو نو نامو سره بلدوو او عادتوو خوا که زما هر څومره اوږده سفرونه وي دا خو زه پنجاب ته راغلی یم خوا که زه ورپسې کندهار ته هم ځم که زه ورپسې بامیانو ته هم ځم
چرته چې هم د پښتو غږ وي، چرته چې هم د پښتو کم محسن او کم خادم وي، هغه سره به تاسو ملاووم، د هغه د خیالاتو، جذباتو، احساساتو نه به تاسو خبروم انشاءالله، چې زمون د ژبې د ژوند بقا او خایس دا سفر به همداسې جاری ساتو. اوس درنه اجازت غواړم د لوی الله په امان.